سلامونه نیکه هیلې په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. نن چې د موږ تاسو قوانین د یو نیټورک وایو، په نیټورک کې قوانین وایو. ګورئ لکه څنګه چې موږ تاسو انسانان یاستو، خپل ځان ته رولز قوانین لرو، دغسې دغه ډیوایسز یا هم دغه کمپیوټر نیټورک ډیوایسز هم څه شی لري، یو اصول لري، یو قانون لري چې د دغه اصولو قانونو مطابق دوی یو بل سره څه کوي، ارتباط جوړوي او مخ ته ځي. لکه څنګه چې ګورئ موږ تاسو انسانان یاستو، یو کس چې له بل کس سره مخ شي نو یو بل ته اول په سلام سره، وروسته له هغې خپل نور روغبړ مخ ته وړي. دغسې په شبکه کې هم شته ده چې کله ډیوایسز غواړي یو بل سره ارتباط برقرار کړي نو اول یو بل سره څه شی کوي، دغه روغبړ کوي، وروسته له هغې بیا ډیټا ټرانسفریشن مخ ته وړي. یا فرض مثال داسې هم پکېږي لکه څنګه چې موږ تاسو روزمره ژوند کې لیدلی دي چې یو کس بدون له سلام کلامه راشي او ډایرکټ درته وایي چې دغه کار زما د ویکه، یا دغه کار داسې یا هغسې. په نیټورک کې هم دغسې قانون شته ده، یا دغسې کسان شته چې دا قانون نه مراعتوي او په مستقیم شکل سره څه کوي، ارتباط برقراروي. نو راځو اول دغه پروتوکولز وایو چې پروتوکولز څه شي ته وایي، وروسته له هغې همداسې مخته پکې ځو، ګورو چې نورې څه خبرې پکې دي. اول دا ده چې دلته تعریفونه ډېر دي، 2-3 تعریفه دي، یو یې زه درته وایم، باقي نور بیا تاسو ځان سره ووایئ. پروتوکولز یا مقررات یا قانونونه دا څه شي ده؟ مجموعه د قوانینو ده چې کمپیوټر نیټورک ډیوایسز هغه استفاده کوي د څه دپاره، د ارتباط دپاره په یو نیټورک یا شبکه کې. پروتوکولز هغه قوانین یا د هغه قوانینو مجموعه چې کمپیوټر نیټورک ډیوایسز، ګورئ کمپیوټر نیټورک ډیوایسز، کمپیوټر نیټورک ډیوایسز. موږ تاسو ګورئ که چېرته تاسو دغه کمپیوټر نیټورک ډیوایسز نه مطلب اورئ، د دې هدف مطلب به څه شوي، کمپیوټر، سویچ، راوټر، پرنټر، څه شی په نیټورک کې راځي هغه ټول پکې شامل دي. نو که چېرته یو کس درته وایي چې مجموعه د قوانینو چې کمپیوټر نیټورک ډیوایسز هغه استفاده کوي د ارتباط دپاره په یو نیټورک کې، نو دې ته څه ویل کېږي، پروتوکولز یا هغه ویل کېږي قوانین ویل کېږي. ګورئ دغه پروتوکول چې دي 2 کټګورۍ لري، یو ته راوټډ پروتوکول وایي، بل ته راوټینګ پروتوکول وایي. راوټډ پروتوکول هغه پروتوکول دی چې د ډیټا د انتقال مسؤلیت لري، په غاړه لري، له کوم ځای څخه، له سورس څخه تر ډیسټینیشنه پورې. اوس سورس او ډیسټینیشن، سورس هغه نقطه چې ډیټا ترانسفر کوي یا یې لیږي، او ډیسټینیشن هغه نقطه چې ډیټا څه کوي، ترلاسه کوي. نو داسې وایو چې راوټډ پروتوکولز، راوټډ پروتوکولز هغه پروتوکولز دي چې د ډیټا انتقال ترسره کوي له سورس څخه تر ډیسټینیشنه پورې. دغه راوټډ پروتوکولز چې دي آی پي، ټي سی پي، یو ډي پي، ایچ ټي ټي پي، ایچ ټي پي ایس تر ډي ان ایس، او همدارنګه داسې نور قوانین هم دي، نور پروتوکولز هم دي. نو دغه یو موږ تاسو په جریان د همدې سریز کې تشریح کوو. بل راوټینګ پروتوکولز لرو. راوټینګ پروتوکولز چې دي، ګورئ موږ تاسو 2 خبرې لرو، یو ترافیکي قوانین لرو، یو د ترافیکي قوانینو اجرا کول په هغه نقطه کې، مثال سرک. دغه ترافیکي قوانین موږ تاسو چیرته هغه کوو، مراعات کوو، خو عموما په جادو کې، په شهراو کې، په لارو کې، په سرکونو کې. نو دغه راوټینګ نه مطلب څه شی ده، لار. یو راوټډ ده، یو راوټینګ ده. راوټډ نه مطلب دا ده چې انتقال، او راوټینګ نه مطلب دا ده چې لاره. راوټډ پروتوکولز د انتقال قوانین، راوټینګ پروتوکولز د لارې قوانین. راوټینګ پروتوکولز هغه پروتوکولز دي یا راوټینګ قوانین هغه قوانین دي چې راوټډ پروتوکولز ته څه شی جوړوي، لاره جوړوي، یا راوټډ پروتوکولز ته بهترینه، اسانه، نږدې او زر نتیجه ورکوونکې لاره انتخابوي. ګورئ راوټینګ پروتوکولز کوم چې بهترینه لاره راوټینګ پروتوکول لپاره څه کوي، آماده کوي، له څه څخه، له سورس څخه تر ډیسټینیشنه پورې، یا یې ورته وړاندې کوي چې دغه پروتوکولز چې دي ریپ ده، آی جي آر پي ده، ای آی جي آر پي ده، او اس پي اف، آی اس آی اس او بي جي پي دي، چې له خیره سره دا یو په همدې سریز کې تشریح کوو. مخ ته ځو.
بل راوټډ پروتوکولز کې دلته ګورئ موږ تاسو ساده خالي هغه مخففات لیکلي ول. دلته پوره تشریح ده چې هر یو څه معنا لري یا هر یو له کوم ځای څه نه اخیستل سوی ده. آی پی چې دا له انټرنیټ پروتوکول نه، ټي سی پي چې دا له ټرانسمیشن کنټرول پروتوکول نه، ایچ ټي ټي پي چې دا هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول، فایل چې دا یا اف ټي پي چې دا فایل ترانسفر پروتوکول، او تر همداسې تر ډي ان اس پورې چې ډومین نیم سیستم دی. نو دا دغه ټولو چې مخففاتو مکمل نومونه دي چې له دغو څخه اول حروف راخیستل شوي دي او مخفف ورته جوړ شوی. بل راځو آی پی ادرس، مک ادرس، پورټ ادرس څه کوو وایو. ګورئ په د باره کې تشویش مه لرئ، انشاءالله دا په دې سریز کې ټول تشریح کوو چې دا هر یو څه کار کوي او څنګه یې تطبیقولی شو او هر یو څه معنا لري. آی پی ادرس، مک ادرس او پورټ ادرس. اول راځو آی پی ادرس ته. خپله آی پی چې ده مخفف د انټرنیټ پروتوکول ده. آی پی ادرس چې ده په نیټورک لیر کې کار کوي د او اس آی ماډل او انټرنیټ لیر کې کار کوي د ټي سی پي آی پی ماډل. که چیرته فرض مثال او اس آی ماډل او ټي سی پي آی پی ماډل سره بلد نه یاستئ نو د زموږ یوټیوب چینل کې چې دا تاسو کولی شئ نیټورک سیریز کې دا معلومات ترلاسه کړئ چې او اس آی ماډل څه معنا لري، ټي سی پي آی پی ماډل څه معنا لري. نو وایو چې انټرنیټ پروتوکول یا آی پی ادرس په نیټورک لیر د او اس آی ماډل کې کار کوي او په انټرنیټ لیر د ټي سی پي آی پی ماډل کې کار کوي. دغه آی پی ادرس چې دا د راوټډ پروتوکولز برخه ده یا هم راوټیبل پروتوکول څوک ورته وایي. څه کار کوي؟ یونیک نومریک آیډنټیفیکیشن، هر ډیوایس ته یو واحد نمبر ورکوي. انټرنیټ ادرس یا انټرنیټ پروتوکول ادرس یا آی پی ادرس یونیک نومریک آیډنټیفیکیشن یا واحد عددي ادرس ورکول یو ډیوایس ته ویل کیږي. کوم چې په یو ډیوایس شي کېږي ډیوایس ته ورکول کیږي او همدارنګه په چیرته په ټي سی پي آی پي د نیټورک کې. ګورئ انټرنیټ پروتوکول او په او اس آی ماډل کې او انټرنیټ پروتوکول په ټي سی پي آی پي ماډل کې بعضې ملګري به ورسره بلد دي خو بعضې ورسره بلد نهستئ نو غوږ شئ. انټرنیټ پروتوکول په او اس آی ماډل کې دغه خپله او اس آی ماډل چې دا یو تیوري بیس ماډل ده او دغه ټي سی پي آی پی ماډل چې دا چې یو پریکټیکل ماډل ده. او اس آی ماډل څه کار کوي؟ او اس آی ماډل هغه قوانین دي چې په یو مجله یا په مثال په یو چارټ کې یا په مثال په یو کتاب کې یا فرض مثال په یو ورقه کې لیکل شوي دي او تایید شوي دي چې د همدغه مطابق به فعالیت ترسره کیږي. بل ټي سی پي آی پی ماډل، ټي سی پي آی پی ماډل څه کار کوي؟ هماغه د او اس آی ماډل را اخلي په څلورو قوانینو باندې یا مثال په څلورو مقررو باندې ویشي او دغه هره مقرره څه کار کوي؟ هغه چې په او اس آی ماډل کې ویلي دلته عملي کوي. نو دغه انټرنیټ پروتوکول چې ده په او اس آی ماډل کې چې دا یوازې څه ده؟ یوازې یو قانون د چلته لیکل شوی ده. ولیکن ټي سی پي آی پی عملي کوي به څوک؟ ټي سی پي آی پی ماډل. یاد ساتئ هر پروتوکول چې په شبکه کې عملي کیږي هغه به د ټي سی پي آی پی ماډل په ذریعه سره کیږي. او اس آی ماډل چې ده یوازې یو تیوري بیس یا یوازې یو قانون په ورقه لیکل شوی، اما پریکټیکل یا عملي بڼه چې ورکوي هغه څه ده؟ ټي سی پي آی پی ماډل ده چې د پروتوکول څه ته عملي بڼه ورکوي. نو انټرنیټ پروتوکول یا آی پی پروتوکول داسې درته وایم آی پی ادرس چې دا یو واحد عددي عدد دی یو ډیوایس لپاره، بس خلاص. بل آی پی ادرس چې دا دوه ورژن لري، یو ته آی پی ورژن 4 ویل کیږي، بل ته آی پی ورژن 6 یا 6 ویل کیږي. دغه آی پی ورژن 4 چې دا 32 بیټه ادرس ته چې د ډیسیمل ډاټ په ذریعه سره یا فرض مثال داسې وګورئ دا عدد بیا ډاټ نقطه بیا عدد بیا ډاټ بیا عدد بیا ډاټ او همدارنګه بیا عدد، دغه شکل ته چې فرض مثال عدد راځي بیا یو نقطه راځي بیا عدد راځي بیا یو نقطه راځي بیا عدد بیا نقطه او همدارنګه بیا عدد. په دغه شکل ریپرزنټیشن ته ویل کیږي ډیسیمل ډونیټډ فارمټ ویل کیږي یا ډیسیمل ډاټډ فارمټ ویل کیږي. نو آی پی ورژن 4 چې دا 32 بیټ ادرس ته، آی پی ورژن 6 چې دا 123 بیټ ادرس ته، دغه 123 بیټ ادرس چې دا د هیکزا ډیسیمل فارمټ په شکل موږ تاسو ته کیږي ریپرزنټ کیږي. ګورئ ډیسیمل عدد چې دا له 0 نه شروع کیږي تر څو پورې؟ تر 9 پورې.
صحیح شوه. له هغې نه وروسته هیګزا عدد څه معنا لري؟ هغه عدد چې فرض مثال اضافه کېږي. اوس 9 نه ګورئ خو ته موږ تاسو بل عدد نه لرو، خو لیکن د دوی شکل اړو نور عدد ترې جوړېږي. نو په شبکه یا نیټورک ډیوایسز کې یا د شبکې په ډیوایسز یا نیټورک ډیوایسز کې چې دا موږ هغلته نشو لیکلی چې فرض مثال 10 ووایو یا هلته 11 موږ نه وایو، هغلته موږ 12 نه وایو. د هغې دپاره موږ تاسو فارمات یا شکل جوړ کړی ده چې د ای دپاره موږ تاسو له انګلیسي الفبا حروف ای څخه استفاده کوو، 11 دپاره چې د له بي څخه استفاده کوو تر اف پورې. دغه الفبا حروف څخه موږ تاسو شي کوو استفاده کوو په چی کې؟ په آی پی ورژن 4 کې، تر څو د دغه اعدادو ریپرزنټیشن په څه شکل سره وښیي؟ په حروفي شکل سره وښیي. دا چې اعداد او حروف سره یو ځای کیږي نو هغه ته هیګزاډیسیمل فارمټ ویل کیږي. بل باینري نمبر سیستم ګورئ، لکه په دې باندې موږ تاسو پوهېږو چې زموږ تاسو کمپیوټر ډیوایسز چې هغه په باینري سیستم باندې پوهېږي. باینري څه معنا لري؟ 0 1. دې ته 2 بیس نمبر هم ویل کېږي. بل ډیسیمل نمبر مې اوس درته ویلی چې له 0 نه تر 9 پورې چې مجموعاً 10 نمبره کېږي چې قاعده یا بیس څو راځي؟ 10 راځي. بل هیګزا ډیسیمل مې درته ویلي چې له 0 تر 9 خو ډیسیمل شو، له ا نه تر اف چې ورسره اضافه شي بیا دې څه ویل کېږي؟ هیګزا ویل کېږي. نو هیګزا ډیسیمل چې قاعده یې څه راځي؟ 14 راځي. بل باینري نمبر یونټس دي. بیټ څه معنا لري؟ کی بي څه معنا لري؟ جی بي یا پی بي زی بي ان تر وای بي پورې. دا ټول دلته درته لیکلي دي چې یو بیټ معنا باینري ډیجټ 0 او 1 هدف ورکوي. 2 نیبلز یا 8 بیټس موږ وایو یو بایټ یا یو اوکټیټ معنا ورکوي. 1024 کې بي چې د 1 میگا بایټ کېږي چې هماغه زموږ تاسو ام بي ته راځي، تیرا بایټ او ایکزا بایټ همداسې تر برانټو بایټه پورې. دا ټول دلته درته لیکل شوي دي. تاسو کولی شئ چې له دې څخه یې کاپي کړئ او همدارنګه ځان سره یې واخلئ. بل آی پی ادرس. ښه، آی پی ادرس چې دا زموږ ستاسو آی پی ادرس دغه آی پی ورژن 4 چې ده د ډیوایسز دپاره چې موږ تاسو استعمالوو، دغه چې دا له 2 پورشنو څخه یا له 2 برخو څخه جوړ ده. یو برخې ته نیټورک ویل کېږي، بل برخې ته هوسټ ویل کېږي. نیټورک پورشن چې دا لیفت سایډ ته لیکل کېږي او هوسټ پورشن چې دا رایټ سایډ ته لیکل کېږي. لکه فرض مثال زه به ولیکم چې 10.0.0.0 1 2 3 4 پورشن زموږ تاسو ورسول. اوس ګورئ دغه طرف ته چې کوم عدد لیکل کېږي ښي طرف ته، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته البته ښی طرف ده، ډېرو به ښی چپ طرف ته مې هدف و. چپ طرف ته چې دا کوم عدد لیکل کېږي دې ته څه ویل کېږي؟ نیټورک ویل کېږي. او ښي طرف ته چې کوم عدد لیکل کېږي دې ته څه ویل کېږي؟ هوسټ ویل کېږي. راځو ووایو چې ولې دې ته نیټورک ویل کېږي، دې ته هوسټ ویل کېږي. فقط یو 2 سلاید راسره حوصله وکئ. آی پی ورژن 4 ادرس چې ده له 000 نه نیولې تر 255 پورې څه لري؟ دوام لري. چې دغه قوانین یا دغه مقررات یا دغه برخه چې جوړه شوې ده د چا لخوا جوړه شوې؟ انټرنیټ آیانا نمبر انټرنیټ اساین نمبر اتھارټي یا آیانا شرکت لخوا ورته جوړه شوې ده چې دغه آی پی ورژن 4 چې ده په 15 کلاسونو باندې څه کړی؟ تقسیم کړی. کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D، کلاس E پورې. A کلاس چې ده له 0 تر 120 پورې امتداد یا دوام لري. کلاس B چې ده له 128 تر 191، کلاس C چې ده له 192 تر 223 پورې، کلاس D چې ده له 240 نه تر 209 پورې، او کلاس E چې ده له 240 نه تر 255 پورې. داسې دوام کوي. دا یې رینجونه دي. ګورئ کلاس A چې ده د یونیکاسټ لپاره دلته امتیاز دلته لیکلی چې هر کلاس د څه کوم بخش لپاره استفاده کېږي. کلاس A یونیکاسټ، کلاس B یونیکاسټ، کلاس C یونیکاسټ، کلاس D چې ده ملټیکاسټ، او همدارنګه کلاس E چې څه لپاره استفاده کېږي؟ د ریسرچ لپاره استفاده کېږي. کلاس A چې ده مخکې مې درته ویلې چې رینج یې له 0 تر 120 پورې شروع کېږي. دغه کلاس A کې چې ده اول اوکټیټ، ګورئ دا 4 اوکټیټه ده، 1 2 3 او همدارنګه څه شی 4. زما پین نشته نو په ماوس سره لیکل کوم نو ګډوډ راځي، مخته وروسته راځي. خیر، اول اوکټیټ نه مطلب دا برخه ده، دوم اوکټیټ، دریم اوکټیټ او همدارنګه څلورم اوکټیټ. نو کلاس A کې چې دا یوازې موږ تاسو دغه یو اوکټیټ استفاده کوو او دا مشخصه ده چې ده د کلاس A ده. باقیات چې 0 پاتې کېږي هغه موږ تاسو چې لپاره استفاده کوو؟ د هوسټ لپاره استفاده کوو. مطلب کمپیوټر وسلو، پرینټر وسلو، همداسې نور ډیوایسز وسلو د هغو لپاره استفاده کوو. یوازې دغه به موږ تاسو مشخص کوي چې دا پر مثال موږ کوم کلاس استفاده کوو. نیټورک موږ ته دا معلوموي چې موږ تاسو کوم کلاس استفاده کوو. هوسټ برخې مطلب دا دی چې دغه برخې ډیوایسز ته ورکوو. بیا راځو سبنیټ ماسک ته.
سبنیټ ماسک پکې څه شی ده سبنیټ ماسک چې دا عین لکه چې غونته ده آی پی ادرس غونته ده خو دا چې کېږي دا د هوسټ پورشن دپاره موږ تاسو چې کوو ډیفاین کوو یا د هوسټ پورشن دپاره موږ تاسو استفاده کوو لکه څه معنا لري ګورئ دغه یو اوکټیټ چې دا له 0 نه واخله تر 255 پورې موږ تاسو چې لري سپورټ لري مطلب له 0 نه واخله تر 255 ډیوایس پورې خو 0 او 255 پکې شاملېږي نه هغه وایم چې ولې نه شاملېږي له 1 نه واخله تر 254 پورې دلته پاتې شو نو له 1 نه واخله تر 254 پورې موږ تاسو په هر اوکټیټ کې څه کولی شو هوست مطلب له 1 نه واخله تر 254 پورې کمپیوټرونه دغه یو اوکټیټ زموږ تاسو سره کوي آی پی ورته راکولی شي بیا ورته دا همداسې مخته ده مثلا بولی شو دلته آی پی ادرس کې وګورئ 0 یو سل 2 14 0 یو سل 2 یو سل 0 د کلاس ای دپاره سبنیټینګ چې ده 255 ده د کلاس بی دپاره 255 کلاس سی دپاره چې ده 255 کلاس ای کې چې ده یوازې یو برخه موږ تاسو نیټورک لرو کلاس بی کې چې ده 2 برخې نیټورک لرو کلاس سی کې چې ده 3 برخې موږ تاسو چې لرو نیټورک لرو باقي چې کومې برخې پاتې کېږي هغه د هوسټ یا هم د هغه دپاره استفاده کوو ډیوایسز دپاره بل موږ تاسو لرو ګورئ دلته ما درته ویلې که نه چې زموږ تاسو رینج له 0 نه واخله تر 255 پورې ځي نو 0 او 255 څه شی دی ګورئ یو نیټورک آی ډي لرو بل براډکاسټ آی ډي لرو نیټورک آی ډي څه شی ده هغه لومړنی آی ډي هغه لومړنی آپشن لکه فرض مثال دلته چې لیکل شوي لاس 000 دغه زموږ تاسو چې ده دغه نیټورک مشخصه ده چې موږ تاسو استفاده کوو کوم یو کلاس ای نو دغه لاس 0 چې ده موږ تاسو کوم ډیوایس ته اساین کولی نشو ځکه دا موږ ته یوازې نیټورک راښیي چې موږ فی الحال کوم نیټورک استفاده کوو یا په نیټورک کې کوم کلاس استفاده کوو بل براډکاسټ آی ډي لرو لاس 55 نو دا براډکاسټ آی ډي زموږ تاسو چې سوله دا موږ تاسو ته د براډکاسټ کمیونیکیشن دپاره استفاده کیږي دا چې براډکاسټ څه شی ده لږ وروسته درته تشریح کوم خو یوازې همدې دپاره واخلئ چې براډکاسټ آی ډي د څه دپاره استفاده کیږي براډکاسټ کمیونیکیشن دپاره نو دغه لاس 255 موږ تاسو هم نشو کولی ډیوایس ته اساین کو بل اوس راځو دلته درته وایم چې براډکاسټ شی ده ملټیکاسټ شی ده او یونیکاسټ شی ده راځو کمیونیکیشن ټایپ وایو په کمیونیکیشن ټایپس کې چې موږ تاسو اول یونیکاسټ لرو بیا ملټیکاسټ او بیا براډکاسټ یونیکاسټ کې چې دا یوازې 1 to 1 کمیونیکیشن جوړیږي یونیکاسټ کمیونیکیشن نه مطلب 1 to 1 مطلب دا زموږ تاسو یو راوټر شو دې خواته زموږ تاسو چې دا بل راوټر ده نو یوازې یو راوټر له یو راوټر سره به څه شی کوي یونیکاسټ کوي مطلب دغه راوټر څخه چې مسیج ځي یوازې دغه یو راوټر ته به راځي همزمانه 2-3 راوټر ته نشي لیږلی یوه خبر دومه خبر دا ده دغه انټرنیټ چې موږ تاسو استفاده کوو که نه دغه کې فرض مثال ډیټا خو ګوره له یو ځای نه بل ځای ته همسې په دوامداره شکل انتقالیږي نو دغه ډیټا چې ځي په یونیکاسټ شکل سره ځي نو دا نقطه ځان سره واخلئ چې موږ تاسو یوازې په انټرنیټ کې له یونیکاسټ کمیونیکیشن څخه استفاده کوو راوټر چې دا زموږ تاسو د چی دپاره استفاده کیږي راوټینګ دپاره استفاده کیږي چې راوټډ ډیټا راوټډ وکړي مطلب ډیټا انتقال کړي نو دغه راوټډ چې ترسره کیږي دا په یونیکاسټ شکل سره ترسره کیږي بل موږ تاسو ملټیکاسټ لرو ملټیکاسټ مطلب دا ده چې له یو څخه تر سپیسیفیک ګروپ مطلب له یو ډیوایس څخه تر څه پورې تر مختلفو یو ګروپ یا مجموعه د ډیوایس پورې دې ته څه ویل کېږي ملټیکاسټ کمیونیکیشن ویل کېږي بل براډکاسټ لرو براډکاسټ مطلب دا چې له یو ډیوایس نه واخله څو ډیوایسونو ته همزمانه ټول ډیوایسونه چې په دې شبکه کې دي فرض مثال که فکر کړو دا موږ تاسو یو شبکه ده دلته موږ تاسو چې لرو یو ډیوایس لرو او دې پورې تړلي نور دلته چې موږ تاسو هر څومره ډیوایسز دي که چیرته دې د براډکاسټ وشي مطلب دا یو ډیوایس څخه ډیټا راغله او دغه ډیوایس خاصیت د براډکاسټ ولري نو زموږ تاسو دغه ټوله ډیټا څه کوي دغه ټوله ډیوایسونو ته هماغه عین ډیټا انتقالوي نو د هر ډیوایس به بل هر ډیوایس ته څه ځي ډیټا ځي اما په ملټیکاسټ کې بیا دا شی نشته ده ډیټا چې کوم ګروپ ته راغلي یوازې همغه ګروپ ته ورکول کیږي باقی نور ګروپونو یا نور ډیوایسونو ته نه لیږل کیږي ښه کله دا خو مې درته ویلي چې کلاس ای له څونه شروع کیږي څو پورې مخته ځي همدارنګه چې ده په دې کې زموږ تاسو یو کلاس ای کې یو رینج لرو چې 100 یو 255 چې دا د څه لپاره استفاده شوی ده دغه رینج چې ده د لوبک لپاره استفاده کیږي لوبک آی پی ادرس یا لوبک ادرس څه شی ده لوبک ادرس چې ده هغه ادرس ده چې د چیکینګ او ټربل شوټینګ پرپز لپاره موږ تاسو استفاده کوو په نیټورک یا شبکه کې
نو دغه رینج چې تاسو وینئ چې 128.00 دا تر 128.255.255 پورې نو دغه آی پی ادرس چې موږ تاسو د لوباک لپاره په شبکه کې استفاده کوو. بل کلاس بی لرو او سرخوا کې کلاس سی لرو. کلاس بی آی پی ادرس چې دا له 128 څخه رینج شروع کیږي تر 191.255 پورې ده. همدارنګه دا د کلاس بی سبنیټینګ ده چې 2 پورشنه نیټورک او 2 پورشنه هاست ده. بل کلاس سی لرو. کلاس سی کې چې دا 192 څخه ډیټا هغه شروع کیږي نیټورک رینج شروع کیږي تر 223 پورې. په دې کې چې دا زموږ تاسو 3 پورشنه یا 3 برخې د څه شي دي د نیټورک دي او یو برخه دی هوست ده. بل پرایویټ آی پی ادرس لرو، پبلک آی پی ادرس لرو. پرایویټ آی پی ادرس چې دا د پلان کې د پرایویټ کمیونیکیشن لپاره مطلب دا پرایویټ آی پی ادرس دا چې په یو ارګنایزیشن داخل کې استفاده کیږي او پبلک آی پی ادرس دا چې ورلد وایډ ده مطلب دا چې انټرنیټ لکه د انټرنیټ چې لرو انټرنیټ کې وګورئ فرض مثال موږ تاسو له آی اس پی ان څخه آیډیا نه اخلو او ټول ډیوایسونه یو بل سره شي لري ارتباط لري. نو پبلک آی پی ادرس دا ده چې فرض مثال څه شی ده نړیوال ده او پرایویټ آی پی ادرس دا ده چې دا خاص د یو ارګنایزیشن لپاره ده. دغه پرایویټ آی پی ادرس چې دا به په نیټورک کې د ډیوایسز کې چې کیږي امپلیمنٹ کیږي، اما پبلک آی پی ادرس چې دا د یو آی اس پی لخوا موږ تاسو ته شي کیږي راکول کیږي. په پرایویټ آی پی ادرس کې چې دا دغه 3 کلاسز موږ تاسو استفاده کوو د دې لپاره چې شبکې د نیټورک جوړ کړو. نو دغه یو له دغه کلاسو موږ تاسو استفاده کوو. کلاس ای چې دا له 10 نه شروع ده تر 255 پورې. کلاس بی چې دا له 102.14 نه نیولې تر 102.1 پورې او کلاس سی چې دا له 102.8 نه نیولې تر 102.8 پورې به مخ ته ځي. بل کلاس فول او کلاسلیس آی پی ادرس. کلاس فول آی پی ادرس هغه آی پی ادرس دی چې ډیفالت سبنیټ ماسک استفاده کوي، یعنی مطلب هغه چې له اول څخه ورته تعریف شوی دی. لکه کلاس ای ته موږ تاسو 255.0.0 لرو، نو دا څه شی شو؟ دا کلاس فول آی پی ادرس شو. اما کلاسلیس آی پی ادرس هغه دا چې موږ تاسو یو آی پی کې سبنیټینګ کوو. سبنیټینګ نه مطلب دا چې یو آی پی اخلو په نور لاجیکل آی پیانو باندې په یو نیټورک کې تقسیموو. یا فر مثال یو نیټورک اخلو دی یو آی پی څخه او په نور لاجیکل نیټورک باندې څه کوو؟ توزیع کوو یا تقسیموو. دې ته ویل کیږي سبنیټینګ ویل کیږي. نو کلاسلیس آی پی ادرس هغه دی چې آی پی سبنیټینګ پکې تر سره شوی اوسیږي او په یو ډیوایس کې موږ تاسو استفاده کوو. او کلاس فول آی پی ادرس هغه آی پی ادرس دی چې ډیفالت سبنیټ ماسک څخه استفاده کوي. راځو مک ادرس وایو. سره خوا کې پورټ ادرس لرو، پورټ ادرس ټایپ لرو، ذاتی درس موږ تاسو خلاصیږي. مک ادرس چې دا یونیک 48 بیټ ادرس ده کوم چې په لنډ کارت کې یا فرض مثال ان آی سی چې موږ تاسو ورته وایو په هغې کې موږ تاسو چې کوو استفاده کوو. دغه هغه چې د مک ادرس چې ده دې ته مک ادرس وایي، فیزیکل ادرس وایي، هارډویر ادرس وایي، بعضې خلک ورته بان ان ادرس وایي، بعضې خلک ورته لیر 2 ادرس وایي، بعضې خلک ورته ډیټا لینک ادرس وایي چې دغه د آی ټریپل ای لخوا څه شی شوی ده؟ جوړ شوی ده. او ریپرزنټیشن یا ښودنې په څه شکل سره ده؟ هیګزا فارمټ سره ښودل کیږي موږ تاسو ته. دغه مک ادرس چې دا په ډیټا لینک لیر یا لیر 2 کې استفاده کیږي او د ډیټا لینک لیر یا لیر 2 نیټورک ډیوایسز چې دي هغه څه شی ده؟ سویچینګ ده یا هم سویچ دي. څنګه کولی شو پر مثال په یو کمپیوټر کې مک ادرس لاسته راوړو؟ د هغې لپاره دغه هغه لرو کمانډس لرو چې موږ تاسو په سیم ډي کې رن کوو او هغه خپل آی پي وبخښئ آی پي نه د خپل کمپیوټر مک ادرس معلوموو یا د خپل د کمپیوټر د لنډ کارت یا هم فرض مثال هغه ته ویل کیږي انټرفیس کارت یا فرض مثال ان آی سی کارت چې ورته ویل کیږي. دا دغه خپل کمپیوټرو کې چې تاسو وګورئ هغه نیټورک پورټ چې ده چې هلته نیټورک کیبل یا انټرنیټ کیبل وصلو دغه ته لنډ کارت ویل کیږي یا انټرفیس کارت ویل کیږي. دغه پورې دغه ادرس څه شی وي؟ وصل وي. بل پورټ ادرس لرو. پورټ ادرس چې ده دا موږ ته معلوموي چې کوم نیټورک اپلیکیشنز په یو کمپیوټر کې رن دي. کوم نیټورک اپلیکیشنز په یو کمپیوټر کې څه شی دي؟ رن دي. کوم نیټورک اپلیکیشن زموږ په کمپیوټر کې چې دي رن دي. راځي دا درته وایم چې هر اپلیکیشن چې دا خپل یو ادرس لري، پورټ ادرس لري چې هغه موږ تاسو وایو چې څه شی ده. دغه ادرس ټایپس ادرس چې دي یا هم په مثال په کمپیوټر کې د ټي سی پی آی پی نیټورک ادرسز چې دي هغه 3 دي. یو ته پورټ ادرس ویل کیږي، بل ته آی پی ادرس، بل ته مک ادرس ویل کیږي. پورټ ادرس دا چې ډاینامیک ادرس ده.
صحیح ده. دا د څه دپاره استفاده کېږي؟ د اپلیکیشنز دپاره استفاده کېږي. لکه فرض مثال جیمیل شو، لکه فرض مثال موږ تاسو دغه ویب براوزر سولې، کروم شو، فایرفاکس شو، دغه ټول څه شی دي؟ نیټورک اپلیکیشنز دي. لکه فرض مثال درته وایم سکایپ شو، واتساپ شو، فیسبوک شو، دغه ټول نیټورک اپلیکیشنز دي. دغه هر اپلیکیشنز خپل څه شی لري؟ یو مشخص ادرس لري چې دغه ته څه ویل کېږي؟ پورټ ادرس ویل کېږي. چې دا موږ تاسو په کمپیوټر کې کله چې کمپیوټر کې دې استعمال کوو نو د مطابق همغه پورټ ادرس یې دا پیژنو. بل آی پی ادرس دی چې دا هم دا اوس تشریح کوو سره خوا کې مک ادرس دی. پورټ ادرس چې دا رینج له 0 څخه نیولې تر 65515 پورې دوام لري. پورټ ادرس چې دی دغه درې کټګورۍ لري. یو ته ویل نون پورټ ادرس ویل کېږي، هغه پورټ ادرس چې عموما د ټولې پیژني او مخکې له مخکې تعریف شوي دي. دغه ویل نون پورټ ادرس چې دی لکه فرض مثال ایچ ټي ټي پي دپاره 80 پورټ استعمالو، اف ټي پي دپاره 20 او 20، ټیلنټ دپاره 20، اس ایچ دپاره 22. دا هغه پورټ ادرس دی چې مخکې له مخکې ورسره تعریف شوي دي، تیار راغلي دي. مطلب دا که موږ چېرته تاسو یو اپلیکیشن پیژنو دغه پورټ ادرس په ذریعې سره به پیژنو چې دا زموږ تاسو کوم اپلیکیشن دی او څه کار ترسره کوي، چې رینج له 0 نه نیولې تر 1023 پورې ځي. بل رجسټرډ پورټ ادرس دی. رجسټرډ پورټ ادرس هغه دی چې دا مشخصا د یو سافټویر اپلیکیشن دپاره شی دی رجسټر شوي دي. لکه فرض مثال درته ووایم کیمټیشیا چې یو څوک رنګ کوي دا خپل ځان ته یو پورټ ادرس لري. یا فرض مثال جی انسټري چې موږ تاسو استفاده کوو، یا فرض مثال ای وی چې استفاده کوو، ویم ویر چې استفاده کوو، نو دغه څه دي؟ دغه ټول رجسټرډ پورټ څخه څه کوي؟ استفاده کوي. د دغو رینج چې دا له 1040 نه نیولې تر 94150 پورې مخ ته ځي. بل ډاینامیک پورټ ادرس ده. ډاینامیک پورټ ادرس هغه دی چې د اپریټینګ سیستم لخوا په اتومات شکل سره جنریټ کیږي چې رینج له 94152 څخه نیولې تر 65515 پورې دوام مومي.